دوستانو مشرانو د یو مسلمان په بل مسلمان باندې بشمیره حقوق دي او دا حقوق ادا کول په مسلمان باندې لازمی او ضروری دي د دې حقوقو ادا کون کې مسلمان کامیاب دی او نه ادا کون کې ناکام دی اوس دا حقوق څومره دي نو امام راغب رحمه الله خپل کتاب الترغیب کې په باب قضاء الحوائج کې ذکر کړی دي چې آقا علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 10 حقوق دي او مسلمان به دا 10 حقوق د خپل مسلمان ورور ادا کوي او یا ودا ذکر کوي چې داغه طرفه به ځان تبخي یعنی د حدیث مبارک مطلب دا دی چې دا حقوق کده ادا ک نو د اخلاص دي او د الله په نسبت باندې مجرم نه دی او یا کاغه ته خپل طرف معفو کا نو بیا هم د الله تعالی په نسبت باندې مجرم نه دی اوس هغه 10 حقوق د مسلمان په بل مسلمان باندې کم دي نو هغه کې لومبه دا دی چې یو مسلمان با د بل مسلمان غلطي معاف کوي یعنی که مسلمان رور نه غلطي وشي او خطا ته وشي نو بل مسلمان لا پکار دی چې دا معاف کی هغه ته بخنو کیا او دیم حق دا دی چې د مسلمان په اوخ کو باندې رحم کول یعنی مطلب دا دی که مسلمان ته د اوخ کی توي کی او تا ته احوزاری کوي او فریاد دته کوي نو د په دې اوخ باندې رحم کول لکه مثال کې تور بار یو غریب دی او هغه سره ظلم کیږي او د ام پی ام ان ال ورغه او هغه ته اوخ کې توي کی نو پکار دا چې هغه په باندې رحم وکي او د مقدمه مخ کې اوسي او مسله ول حل کیا دریم دا چې د مسلمان په عیبون باندې پردا چول یعنی د یو مسلمان عیب ته معلوم شو او د پردي خبره ده نو هغه نه فاش کول او هغه راز ځان سره ساتل دا مسلمان بل مسلمان باندې حق دی سلورم دا چې دا ګناه معاف کول یعنی ګناه خطا ته وشي نو هغه معاف کول او کدا سي ګناه خطا وا چې هغه د معاف کولو قابل او لایق نه وا نو بیا چې کله شریعت مقرري دا غي سزا بیا قاضي سي ور کوي او قاضي به د شریعت موافق هغه ته سزا ور کوي خو دین علاوه عام وړ وړ ګناهونه دا معاف کول د مسلمان په بل مسلمان حق دی او پنځم دا کاغله سو ګناه وغیرہ او شو او بیا داغه نه پستا ته عذر کوي چې ما ته معافي وکا مثال کې تور پر تاله ماشوم یو سپېړه وهلې دي یا ستا د کور پلاره کې سګن وغیرہ غرزولې دي یا سبل سم مسله را او بل څه ګناه ته شو هغه ته نه به عذر او ته نه معافي غواړي نو داغه عذر قبول هغه ته معافي کول او شپږم دا چې داغه غیبت نه کول یعنی چې هغه موجود ني نو هغه بس خبرې نه کول دا څه خبرې چې داغه د وجه داغه ذات داغه عزت ته نقصان رسی نو دې د غیبت ویل کیږي نو دانی دی پکار بلکې دین احتراز پکار دی اوم دا چې د خپل مسلمان رور همیشه خیر خواهی وستل یعنی مسلمان بدا کوشش کوي چې زما د مسلمان رور ته خیر ورسی که زما طرف وي او کله بل چا طرف وي او د شر رمضان محفوظ کوي او د خپل لاس د وجنا او د بل مسلمان د وجنا با هغه ته شر او ضرر نه رسي بلکې د شر نه محفوظ ساتي او اتم دا چې هغه سره دوستی کوي خدا سي دوستی چې د اسلام په دایره کې بدن نه دن نه او دا سي دوستی چې اسلام هغه بدن نه غني او که دوستی دا چې هغه د اسلام د دایره نه بهر ولا کله سبا چې علاقه کوم دوستانه اونډي والیا نه کوي نو اسلام دا سي دوستانه نه خوښي بلکې صحیح دوستی شرعي دوستی د مسلمان سره کول دغه حق دی نه هم چې کله وسره وعده وکړي هغه پورا کوا یعنی تاسو سره خبرې لوز او وعده وکا نو دا پورا کول دغه تاسو سره حق دی او که مسلمان دغه دا وعده پورا نه کا د ګناګار دی او لسم دا چې کله بیمار شي دغه پښتنه کول او دغه تاسو کول که هسپتال کې هسپتال دا ورتل که په کور کې کور ته وتل او داغه بیمار پرسي کوله دا د مسلمان او بل مسلمان باندې لسم حق دی یو لسم دا کده وفات شي نو بیا داغه په جنازه کې شرکت کول او جنازې سره تلل او هغه دفن کول دا داغه یو لسم حق دی او دولسم دا دعوت قبول چې کله تا ته دعوت کی نو هغه قبول که دعوت تا خپل وکي یا د چا په واسطي سره تا ته وکیا نو دا دعوت قبول دا لازمي او ضروری دی دولسم دا چې داغه هدیه قبول یعنی تا ته گیفت ډالې درکې نو کاغه ارسی وی ک عطر وی ک سپری وی ک بالپینی ک کتابی ک چپړی وی ک صادری چې معمولی نسیز ولې نیوي نو هغه قبول دغه پتا باندې حق دی
او بل چې کله هغه تا باندې انعام او احسان وکي یعنی تعالی سره گیفت او ډالۍ درکې نو داغه بدله ورکول د خپل وس مطابق او کا انسان داغه بدله ورنکي نو بیا هغه ته دوا کول او دومره دوا وتو کا چې تا ته پته ولګي چې ما داغه حق ادا ک او پنځلسم دا چې کله هغه تا باندې احسان وکي او تعالی یو نعمت درکې داغه شکریا ادا کول هغه په خپل سره هم کیږي او دین علاوه دا سه هم کې دی شي چې انسان سنوافل وغیرہ کی اسکارو کی او داغه اجر هغه تور بخي دا هم د نعمت شکریا ادا کول شو د الله طرف هم ادا کول شو او د بندا حق او شکریا هم ادا کړ او شپارسم دا چې داغه په خطر کې سره امداد کول یعنی غریب دی بے وسه دی نو امداد کول دا د مسلمانه او بل مسلمان حق دی او ولسم دا چې داغه د عزت حفاظت کول یعنی داغه د زنانا او داغه د کوروالا داغه د بچو او لذاته دغه مسلمان سړی د عزت خیال ساتل دا دغه بل حق دی اتلسم دا دغه حاجت پوره کول چې کله سہاجتي دعا پوره کول مثال کے طور پر موټر سایکل ته ضرورت ته او تاسو رشتہ دا ورکا سایکل ته ضرورت ته دا ورکا او د شپې موټر ته ضرورت شو بیمار دی وسره موټر وته ورکا دا دغه حاجت پوره کول شو او نور لسم دا چې دغه شفارس قبول خو صحیح شفارس چې تا ته شفارس کو چې دا ماشوم را خپل مدرسه کې داخل کا یا پلان کې مدرسه کې را داخل کا یا بل سسی شفارس نو دا قبلول او دا ولا کول دغه حق دی او شلم دا چې هغه په خپل مقصد کې نه ناکامه کې یعنی هغه یو مقصد او یو کار پس روان دی او کوشش کوي چې زه په دې مقصد او کار کې کامیاب شم نو دغه په مقصد کې دیوال نه جوړیدل بلکې هغه پر خوستل چې خپل مقصد کې کامیاب شي او یو وشتم دا چې د اترشنګي جواب ورکول یعنی چې کله مسلمان اترشنګیو کی او هغه الحمدلله ویا دا هغه جواب په رحمک الله سره ورکول او دویشتم دا چې کله هغه لار خطا شي او لار ته غلطه شي نو لار وته خودل چیرور دې طرف ته تو شادي طرف ته تو شمخ کلر ته پوسو کا دا هغه دویشتم حق دی او دریشتم دا چې کله هغه تابانه سلام واچي دا سلام جواب ورکول او دا سلام جواب او په اکل الفاظ سره ورکل چې کوم الفاظ سره نقل دي دا سینه چې هغه تابانه سلام واچي ته خې جوړه تکړه نه بلکې چاغوي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او سرشتم دا چا سره خې خبرې کول بدی خبر وسره نه کول تیز خبر وسره نه کول بلکې خې او نرم او پستی خبر وسره کول او پندشتم دا چې داغه د انعام بدله ورکول یعنی چې تاسو انعام او احسان کو د خپل کوشش د خپل وس مطابق داغه بدله ورکوا شپږشتم دا چې هغه په قسم کې رښتینه کول یعنی مطلب دا چې هغه قسم خورو چې قسم دی وی د الله په ذات چې سبا له ما سره په خبر تزي نو څنګه هغه قسم خورو په دې قسم کې اگر رښتینه کو سره لاړ شه دا قسم په ایسه بیسا بماتوا او اشتم دا کاغه ظالمی داغه مدد کول مدد پیدا کیږي چې کله ظالمی د ظلم نه بند کا او ترور دا مکوا دا ظلم دی او کاغه مظلومی نو مدد داسې وکا چې هغه سره ودرېګا او داغه لپاره आवाज اوچت کا او اتشتم دا چې داغه سره دوستی کول او داغه د دشمنی نزان ساتل یعنی خپل مسلمان رو سره دوستی کول او دشمنی سره نه کول دا داغه اتشتم حق دی او نه هشتم دا چې تب خپل مسلمان ضرور نظر لکه او نه وته کنسل کی یعنی د خلکو مخ کې رسوا کې بینه داغه بیزتی او بهرمتی باندې کې بلکې داغه د ادب خیال بساتیا او دیرشم دا چې کوم سیس انسان د خپل ځان لپاره خوخی هغه د مسلمان رو لپاره هم خوخی او چې کوم شیز نه دی ځان بچ کی نو هغه نو مسلمان رو هم بچ ساتي او هغه هم لري کوي نو مسلمانانو دا دیرش حقوق دي د مسلمان په بل باندې چا چې دا ادا ک د الله پنځ د غاړه خلاص ده او چا چې دی یو هم پرې غوستو د الله پنځ باندې مجرم دی